find some internet sites which solve quadratic equation. Which site do you think is better and why? انټرنیټ سایټس فایند کول دي نو انټرنیټ باندې خو تاسو ته به بلنا ملاو شي لکه مایکروسافټ میث سولور، دغه شانتي ولفارم میتھمیټیکا، کوادریټیک ایکویشنز، ولفارم میتھمیټیک دره کوادریټیک، ولفارم الفا ډاټ کام ته چې تاسو لاړ شئ هلته کې کوادریټیک ایکویشنز والا شته دی. اوس دا بله شي سایټس تاسو ته به ملاو شي چې هغې کې تاسو د کوادریټیک ایکویشن سولف کولی شئ. زما د خوښې کوم یوه ده نو هغه چاټ جی پی ټي ډاټ کام ده. د دې په ځای باندې تاسو که چېرې بالفرض چاټ جی پی ټي نه یوز کول غواړئ نو چاټ جی پی ټي په ځای باندې تاسو ډیپ سیک هم یوز کولی شئ. نور هم بله شي ویب سایټس دي خو دا ویل نون دي، یعنې خلک یې پیژني. مایکروسافټ کوفایلټ هم دې کې ستاسو ډېر مدد کولی شي. لکه مثال په طور چاټ جی پی ټي باندې ته اینی کوېسچن سولو کولی شي. ایکس پاور دپاره تاسو دا کیپ غونته کې نشان لګوئ. ایکس سکویر پلس 5x پلس 4 ایکول ټو 0. چې کوم میتھډ ستاسو خوښي ورته ووایي، مثال په طور کمپلیټینګ سکویر، کوادریټیک فارمولا یا فیکټرایزیشن که زه ووایم نو دی به ماله دا په فیکټرایزیشن میتھډ باندې سولف کوي. ایکس سکویر پلس 4x خمسدار سټپ بای سټپ پتا ته دی دا ایکویشن وښئ، باقاعده د هغې مدد کولی شي. که ته ته چېرې دا میتھډ زه نه انډرسټینډ کوم د دې په مدد ماته لږ میتھډ بدل کا، چینج د میتھډ ټو کوادریټیک فارمولا. نو که چېرې دې کوادریټیک فارمولې په مدد سره تاسو ته سولف کول غواړئ نو هم کولی شي. دغه شانتې بل اینی میتھډ تاسو یوز کولی شئ. دغه شانتې ډیپ سیک او کوفایلټ هم تاسو ته دا خدمت کولی شي. دغه زما د خوښې ویب سایټس دي، باقي ستاسو خپل چوایس دی، هغه ډفرنټ کیدی شي. که موږ راشو دلته کې له ورپسې وګورو اکټیویټي ده نو دا ډېره فایده منه ده او قابل غور هم ده. ایکس سکویر پلس 5x ماینس 2 ایکول ټو 0 کوېسچن دی او میتھډ د کمپلیټینګ سکویر. موږ ته وایي چې فایند د مسټیک کوم چې د جویریا کړې ده. ایکس سکویر پلس 5x ماینس 2 ایکویشن دی، سټپ بای سټپ په سره ځو. ټیک شو ایکویشن. کانسټنټ ټرم یې بل سایډ ته شفټ کړی دی کوم چې په دې میتھډ کې لومبی سټپ ته بالکل صحیح شو. ایکس سکویر 5x پلس 5 بای 2 هول سکویر 2 بای 5 بای 2 هول سکویر صحیح شو. ایکس پلس 5 بای 2 هول سکویر بالکل صحیح دی. پلس 2 10 بای 4 دا اوس دې ځای کې دی غلطي کړې ده. د دې وجه دا ده چې 5 بای 2 سکویر مونږ کله کولاو کو په 5 هم سکویر راغی په 2 هم سکویر راغی. 5 سکویر مونږ سره جدا ریزلټ راکوي 25 او 2 سکویر مونږ سره 4 راکوي. نو دې ځای کې دی د 10 په ځای پکار ورله چې 25 دی لګولی. باقي دا سټپ هم صحیح دی زما چې سوره خیال دی ځکه چې ساده کلکولیشن یې ټیک کړی دی خو دې ځای کې پکار و چې 25 یې لګولی. دې ځای کې 18 بای 2 په ځای کې بهتر دا وه چې انډر روټ 18 ډیوایډ بای 2 یې لیکلو نو دا به لږ غونته کې صحیح وه. نو دا هم کوېسچنیبل ځای دی. په دې وجه باندې دې سیس طرف ته لږ غونته کېله خیال کول پکار دی. باقي نور طریقه تقریبا صحیح ده. دغه دا 25 بای 2 پکې له میجر مسټیک دی. نو دا و چپټر نمبر 1 چې ختم شو. په بل پیج باندې پیج نمبر 21 باندې سمري ده، دا تاسو یو ځل لازم وګورئ.